د سورة البقرې 4 نمبر آیات ژباړه: هغه کسان یعنې مؤمنان چې ایمان راوړي په هغه څه باندې چې تا ته نازل شوی یعنې قرآن، او په هغه څه چې له تا نه مخکې نازل شوی یعنې د نورو پیغمبرانو کتابونو، او په آخرت باندې پوره یقین سره ایمان لري. او د نازلېدو سبب یې دا و، دا آیات د هغو مؤمنانو په باره کې نازل شو چې په محمد صلی الله علیه وسلم او د پخوانیو پیغمبرانو باندې ایمان درلود، ځکه یهود او نصارا یوازې په خپل کتاب باور درلود او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یې انکار کاوه. خو دا مؤمنان په ټولو الهي کتابونو ایمان درلود، نو الله جل جلاله د دوی ستاینه وکړه او د ایمان د بشپړ معیار یې بیان کړ. د تفسیر جلالین له مخې والذین یؤمنون بما انزل الیک یعنې په قرآن ایمان لري، هغه ته تسلیم دي او د هغه حکمونه مني. وما انزل من قبلک یعنې په تورات، انجیل، زبور او نورو آسماني کتابونو ایمان لري. دا باور لري چې دا ټول د الله له لوري نازل شوي دي. وبالآخرة هم یوقنون یعنې دوی یوازې ایمان نه لري بلکې یقین لري چې آخرت حتمي دی، حساب، جنت او دوزخ شته. او د دې آیات ځینې مهمې فایدې: اول، دا آیات د ایمان د 3 مهمو اساساتو یادونه کوي: ایمان په وحی قرآن، ایمان په پخوانیو کتابونو، یقین په آخرت. دوهم، دا آیات ښوونه کوي چې رښتینی مؤمن یوازې په یوه نبي، په یوه کتاب ایمان لري بلکې په ټولو. دا آیات د اسلام نړیوال پیغام څرګندونه کوي چې د الله دین یو دی، که د موسی علیه السلام په زمانه کې وي یا د محمد صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وي. څلورم، دا آیات د یقین ارزښت ښيي، یوازې ایمان بس نه دی بلکې باید د زړه باور وي. پنځم، دا آیات مؤمن ته د عدالت، صداقت او پرهیزګارۍ الهام ورکوي، ځکه د آخرت یقین انسان له ګناه ساتي.